د خوښۍ مراسمو خو د یوې کوچنۍ ماشومې لپاره په ویره بدل شول. دا ویډیو چې د فرهاد بیدار په نوم یوه ځوان پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې ښایي چې د شپې د پټاکیو د پرلپسې الوزولو له امله یوه ماشومه سخته وارخطا شوې او په ژړا ده. او دا چیغې چې وهي شور چې کوي دا مې لور ده فایزه، تقریبا 14 میاشتو ده. زموږ د ګاونډیانو واده و او له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا موږ د شپې تر 12 بجو پورې یا هغې نه هم لږ وروسته د مزاحم میوزیک او د دغه پټاقیو اوازونه اورو او ډېر زیات ورسره پازاب و. خوښۍ هغه وخت بشپړې وي چې د بل چا د ویرې او د تکلیف سبب ونه ګرځي. د یوې ماشومې ژړا دا پوښتنه راپورته کوي چې د څو شیبو شور د لسګونه نورو کورنیو د آرام د له منځه وړلو ارزښت لري او که نه. دلته د جلال آباد ځینې ښاریان هم د خوښۍ په مراسمو کې د پټاکیو د الوزولو له امله شکایت کوي. دوی وایي دې چارې په ځانګړې توګه د ماشومانو او ناروغانو په روان بد اغېز کړی او له حکومت یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دغه د شپې چې کومې پټاکۍ الوځي دا ښه کار نه دی. زیاتره وخت کوم کورونو کې مریضان ماشومان ډارېږي، باید دغه مخنیوی حکومت وکړي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ مسؤلین وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پټاکیو او ورته نورو کړنو له لارې د خلکو آرام او عامه نظم ګډوډ کړي. د دوی په وینا په دې تړاو یې لسګونه کسان نیولي او د قانون منګولو ته یې ورسپارلي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د ولس د امنیت او آرامۍ تامین خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. هر هغه څوک چې د پټاقیو، چاودیدونکو توکو او یا ورته ناقانونه کړنو له لارې خلکو ته تشویش او مزاحمت رامنځته کوي د قانون له مخې به ورسره جدي چلند کیږي. په همدې تړاو مو لسګونه هغه کسان چې دوی به پټاقې الوزولې او خلکو ته به مزاحمت کولو دوی نیولي او د قانون منګولو ته مسپارلي دي. روغتیا پالان وایي د پټاکیو د الوزولو او ورته نورو لوړ غږ لرونکو چاودنو ناڅاپي اوازونه د انسان پر روان ناوړه اغېزې کوي. د دوی په خبره ماشومان، زاړه کسان او هغه خلک چې د جګړو چاودنو ترخې خاطرې ورسره پاتې وي په دې برخه کې تر نورو ډیر زیان ویني. هر هغه کسان چې په ناڅاپي شکل سره د پټاکیو غږ اوري نو د شخص ته په ناڅاپي شکل اضطراب او نارامي پیدا کیږي. په ماشومانو کې دغه نارامي ډیره زیاته پیدا کیږي، خصوصا د خوب په وخت کې چې کله دغه غږونه واوري د خوب ناراحتیانې ورته ډیرې زیاتې پیدا کیږي. کم کسان چې عمرونه زیات دي او زاړه خلک دي او خصوصا د زړه ناروغۍ لري نو دې خلکو ته دغه ناروغۍ د شدیدلو او د شدید اضطراب سبب ګرځي. کم کسان چې هغوی په جګړو کې وخت تیر کړی یا رواني ټراوماګانې کتلي نو هغه زاړه یادونه را تازه کیږي او د شدید اضطراب او حتی د پانیک حالت د پیدا کېدلو سبب هم ورته ګرځي. د خوښۍ د څرګندولو لارې ډېرې دي، خو هغه خوښۍ چې د ماشومانو په سترګو کې ویره، د ناروغانو لپاره بېقراري او د خلکو آرام ژوند ګډوډوي نو د خوښۍ په ځای ستونزه جوړوي. اوس د خلکو غوښتنه دا ده چې د پټاکیو د بېځایه کارونې مخه دې ونیول شي څو خوښۍ د ټولو لپاره د خوښۍ په نوم پاتې شي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.